بهر کیف وی مال د مار بلار پی او پیریان ته واچو خشته دین جوړ کې نقشه دا چې د مار بلار هو به شکلی نو بس ما غم به ختمي هغه ته به ګورم تسری به میکېږي وی دا خاصه خبره پیریانو ته حکم وکړي چې چار دی پلان لیدل هغه موږ به جوړ کو یو خشته مزیدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړل چې هغه دې کوټه کې کېخو یو ګور فرق پکې شته وي ټیک دی او بیا د دې پلار چې پکې جامې په جون دغه وخت هغه چې جامې دی برابر کې وغه دی بوت واچو وی په دې بدل خپل پلار ته لیکو روز په خوشاله حضرت سليمان عليه السلام دا شیطانی چال سورۃ 13 شوی بوت ته سجدې شروع کړ سليمان عليه السلام په نه دی خبر او یواد دې خدای نه دا هغه چې څومره وینځي وي چې څنګه داغه بادشاہ په کور کې عبادت کاو خو دې وینځي وي دې نوکرانه وي او سره دي عمر شهید سليمان عليه السلام په کور کې شروع ده ته پته نه لګي نه خبره دې براغ بیا عبادت نه کاو دې به بارو ته عبادت او سجدې به شروع ده یو عالم د حضرت سليمان عليه السلام د تورات یوسف ابن برقیه هغه به وعده او نصیحت او غل خدای په خپل आवाज هم ورکړو او دا هغه په आवाज کې اثر نه بعض انسان الله आवाज خشته خدای په ورکړي او आवाज کې اثر نه نیو ذری بنی اسرائیل لا یو ذکر وی سليمان علیہ السلام کی اجازه دي قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه وته وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیہ السلام نه شروع کړل او دا یو پیغمبر واقع بیانول او تا چې سليمان علیہ السلام لره ورسید نو د سليمان علیہ السلام د لکانی واقعات ذکر کړل باقی بد شو راګونه مجلس ختم شو سليمان علیہ السلام خپل تخت واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیا ورته وی د نمی غټه ګیله وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو دی پورا واقعات ذکر کړل او زما د صرف د لکانی قصه ذکر کړو باقی دی ذکر ونه کړ بیا باقی مې ونه کړ وی ولې وی باقی مې ذکر ونه کړ چې باقی ته خبرې ده نه وی نه د خنیم خبر وی ستا کور کې د بت عبادت کیږي دا غیر الله د خدای نه ما سوا د بتان عبادت کیږي دا شرک دی عبادت په صرف د یو الله کو او که چا د الله تعالی په عبادت کې بل څوک مرګ کړي ته شرک کوي کفر دی دا ډېر لوی جرم دی عظیمه ګناه ده په دې کوی شو وی ها سلوي اختوا دي دا کار شو 40 دی کور ته منډه کړو هغه بیبي راونه ولا تحقیق چې وشو خبره رښتیا وا هغه بوته مات ټوټه یې کړ هغه بیبي هم سزا ورکړه هغه نور هم سزا ورکړه او سليمان عليه السلام کوی شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی مال هر کله چې الله به دا سزا راکړي دا یو ګوتا هغه کې الله ډېر لوی کمالات خو دي او دا څه کمالات چې دا چې پیریان او دا ارض او دا شیطانات دا ګوتې د وجه نه تابع او پاغي د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی وی پاغه ګوتې د پاسه د الفاظ لیکلی شوی اللهم احيني سعيدا وامتني شهيدا خدای مال د نیک بختیا جون راکې جون چې مې نیک بخت او خدای مرګ د شهیدانو راکې دې په ګوتې لیکلی اللهم احيني سعيدا د سعادت او د نیک بختیا چې د نیک بخت امداد جون راکې خدای دې موږ امداد جون راکې او بیا دې کې ورپسې وامتني شهيدا چې خدای مرګ د شهادت راکې دا به ګوتې تکتل لرو دا سوچ وکاو نو چې دې بکله غسل خانه ته الله نو وګور اللهم چې غسل خانه ته بکله ته ما ګوت به وې صدا یاد ساتره دا ګوتې د سرو درو د سپینو درو جوړول دا ګوري من دي ښا